بسم الله الرحمن الرحیم. نه بیا مدثر یم د اووم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. لکه څنګه چې تېره ورځ موږ او تاسو د اووم ټولګي د کیمیا مضمون په شپږم لوست کې د مادې مالیکولونه او همدارنګه د مادې ذرې ولوستلې. نن راځو د مادې حالات او تودوخه وایو چې تودوخه د مادې پر حالتونو باندې کومه اغیزه لري یا آیا کولی شي چې تودوخه د مادې پر حالتونو باندې یو اغیزه واچوي. راځو نن تر دې مطلب لاندې خپل درس شروع کوو. لومړی راځو د مادې حالت وایو د تودوخې سره. د مادې حالات یا حالتونه د تودوخې سره. د مادې حالتونه د تودوخې سره. د مادې حالتونه د تودوخې سره څېړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې لا ویلي دي چې ماده چې ده هغه درلودونکې د درو حالتو ده، چې یو حالت ته یې جامد حالت ویل کېږي، بل حالت ته یې مایع حالت ویل کېږي او بل حالت ته یې ګاز حالت ویل کېږي. یعنې ټول مواد چې موږ په طبیعت کې وینو یا په جامد حالت کې وي یا په مایع حالت کې وي یا په ګاز حالت کې. د دغو درو حالتونو څخه به دی درلودونکی د یو حالت وي. اوس نو آیا پر دغو حالتونو باندې د موادو تودوخه کومه اغیزه لري که نه لري؟ راځو دا وایو. نو د دې لپاره د اوبو درې حالتونه په نظر کې نیسو. د اوبو درې حالتونه چې دي هغه په نظر کې نیسو. د اوبو درې حالتونه داسې په نظر کې نیسو چې موږ تاسې پوهېږو که چیرې موږ یخی راواخلو، یخی چې دي هغه خپله اوبه دي. که چیرې موږ تاسې یخی راواخلو، د مثال په توګه سره زه راځم یخی راخلم په یو بیکر کې. کله چې مې یخی راواخیستی، دغه د یخي مالیکولونه چې دي هغه عموما د یو بل سره داسې پراته دي، یا فرض کړئ چې دا د یخي یو ټوټه ده. کله چې زه راسم دې ته تودوخه ورکړم، د تودوخې په ورکولو سره دلته دغه د یخي کوم مالیکولونه چې دي دغه مالیکولونه په حرکت راځي، دوی انرژي اخلي. کله چې دوی انرژي واخیستله په حرکت راغلله، نو دوی چې دغه د حرکت کله دوی راسي، نو د دوی دغه د مادې حالت چې د مادې دغه کوم حالت چې دی د اوبو کوم حالت چې دی د یخي دا دستي توپیر کوي. په څه باندې بدلیږي؟ په مایع باندې بدلیږي. یعنې د ده په حالت کې چې راوستی بدلون یې راوستی. که چیرې زه دغه عملیې ته نوره هم ادامه ورکړم، معنا دا چې نوره هم موږ دې ته تودوخه ورکړو، نو دلته موږ تاسې وایو چې دغه مایعات چې دي دا نوره هم حرکي انرژي نوره هم انرژي اخلي او حرکتونه کوي او په نتیجه کې دوی په ایشېدو راځي. کله چې دوی په ایشېدو راسي، نو د دوی د بخار فشار چې دی د بخار فشار هغه مساوي کېږي د اټموسفیر د فشار سره، او د بخار فشار او د اټموسفیر فشار چې مساوي سو، نو دوی په ایشېدو راځي. که نوره هم د تودوخې ته ادامه ورکړو، دغه کوم د مایع مالیکولونه چې دي دا بخار کېږي. معنا دا چې دوی تبخیر کوي، دوی په څه باندې بدلیږي؟ په ګاز باندې بدلیږي. نو موږ داسې ویلی سو چې تودوخه چې ده هغه د مادې پر حالتونو باندې مستقیما تاثیر اچوي. داسې چې یا به د مادې حالت د جامد څخه په مایع بدلی، یا به د مایع څخه په ګاز بدلی، یا به د ګاز څخه بیرته په مایع او همدارنګه په جامد بدلی. تودوخه چې ده هغه د موادو پر حالت باندې مستقیما تاثیر اچوي. د هغې څخه وروسته راځو زموږ او ستاسې دویمه موضوع چې ده هغه د موادو پر حجم د تودوخې اغیزه ده، چې آیا د موادو پر حالت باندې تاثیر کولی سي، د موادو پر حجم باندې هم تاثیر کولی سي. یعنې داسې ویلی سو چې د مادې پر حجم د موادو اغیزه وایو. د مادې پر حجم د موادو اغیزه داسې ویلی سو چې د موادو پر حجم باندې تودوخه کولی سي چې اغیزه وکړي. البته د مادې پر حجم د تودوخې اغیزه، تودوخه کولی سي چې د موادو پر حجم اغیزه وکړي. کولی سي چې د موادو حجم ورته زیات کړي یا یې ورته کم کړي. د مثال په توګه سره که چیرې تاسو لیدلي وي، زه یو مثال دراخلو. په ژمي کې عموما که چیرې تاسو فکر کړی وي دغه د برېښنا د برق لینونه، همدارنګه پایپونه د اوبو، دوی چې دي عموما داسې یو شکل خپل ځان ته غوره کوي. معنا دا چې دوی هغه ذرې چې دي یو د بل سره ډېرې کلکې نښتي وي او دا پایپونه عموما داسې کلک وي د لینونه. په ژمي کې کله چې دوبی سي، د دوبي په موسم کې دغه لینونه چې کله مثلا لمر پر دوی برابر وي یا د پایپونو باندې لمر برابر وي، دوی عموما داسې ځوړند شکل اخلي، یا عموما هغه د مالیکولونو ترمنځ یې فاصله په ډېر لږ اندازه سره کم کېږي، زیاتېږي.
دلته دغه فاصله چې کله زیاته سي نو عموما د دوی په هغه حجم کې چې راولي توپیر راولي. معنا دا چې په اول حالت کې حجم داسې وي، یعنی دوی سره ټول وي، حجم یې کم وي. په دویم حالت کې د تودوخې پر اثر باندې حجم یو څه زیاتېږي. نو موږ داسې وایو چې د مادې پر حجم باندې تودوخه چې ده اغیزه اچولی سي. داسې کیدلی سي کله چې د تودوخې پر اثر کله چې د تودوخې پر اثر یا د تودوخې تر تاثیر لاندې د مادې یا هم د موادو حجم چې دی هغه زیات سي، نو موږ باید دلته چې رامنځته سو انبساط رامنځته سو. او که چیرې د تودوخې پر اثر یا د تودوخې د کمیدو پر اثر د موادو حجم کم سو، دې ته باره چې ویل کېږي، دې ته باره انقباض ورته ویل کېږي. یعنې دوه شان سو، یو انبساط سو بل انقباض سو. انبساط د تودوخې د زیاتېدو پر اثر د مادې د حجم زیاتوالي ته انبساط ویل کېږي، او د تودوخې د کمیدو پر اثر د موادو د حجم کمیدو ته انقباض ویل کېږي. یعنې کله چې تودوخه کمیږي اجسام انقباض کوي، هغوی سره راټولیږي، او کله چې د دوی حجم البته کمیږي، او کله چې دوی تودوخه زیاته سي نو د دوی په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي، دوی خپله چې څه کوي انبساط کوي. کله چې په حجم کې زیاتوالی رامنځته سي دې ته انبساط وایي، او کله چې په حجم کې کموالی رامنځته سي دې ته باره انقباض وایي. د دې مثال موږ او تاسو داسې ویلی سو. یو بل مثال یې د مثال په توګه سره که چیرې مثلا یو بوتل راواخلو، فرض کړئ چې دا یو بوتل دی، زه راځمه دا بوتل راخلم، د دې بوتل پر سر باندې یو بوغۍ یا بلون څه به کوو پر غسل کوو یې. راځم د مثال په توګه سره یو بوغۍ راخلمه، د دې بوتل پر سر باندې داسې ورسره بندومه. دا بوغۍ چې مو کله د بوتل پر سر باندې بنده کړله، بوغۍ عموما داسې سره کم شکل اخلي، داسې ځوړند شکل لري، داسې سره ټول شکل لري. که چیرې زه راسمه تودې اوبه راواخلم، د مثال په توګه سره تودې اوبه مو راواخیستلې، په دې کې د اوبو ګرم مالیکولونه شته دغه، او بیا مې دا بوتل راواخیستی، په دې ګرمو اوبو کې مې څه پوکئ کښېمږدوئ. دا بوتل راخلمه د مثال په توګه سره، په دې ګرمو اوبو کې دلته څنګه کومه ایږدمه یې. دا بوتل چې کله زه راسم په دې ګرمو اوبو کې دا بوتل کښېږدومه، دا بوتل چې کله په دې ګرمو اوبو کې کښېږدو، دا بوغۍ چې ده دا عموما داسې سره کم شکل اخلي، دا به داسې وپړسېږي. دا بوغۍ به څه وسي داسې وبپړسېږي. ولې د دغه حالت څخه بوغۍ په دې حالت بدله سوه؟ دلته په دغه بوتل کې وختي کې د هوا ذرې وې، خو سره کم وې، هغه داسې چې دوی یا تودوخه یې نه درلودله، بلکې موږ وایو چې داسې یخ ذرات وه. اوس کله چې زه رالمه دوی مې دلته راوستله، په د تودو اوبو کې مې کښېږدوله، نو هغه کوم د تودو اوبو مالیکولونه چې دي د هغه په واسطه سره دغه هوا ذرې سره کم سولې، ګرمې سولې. دا چې کله ګرمې سولې نو تودوخه زیاته سوه، او کله چې تودوخه زیاته سوه د تودوخې په د زیاتېدو پر اثر یا د تودوخې د لوړېدو پر اثر باندې دلته په دغه بوغۍ کې انبساط رامنځته سو، د دې حجم سره کم سو زیات سو. په دغه حالت کې د دې هغه د تودوخه چې وه هغه کمه وه، نو دلته موږ یې انقباض رامنځته سوی دی، یعنې حجم یې کم دی د جسم. کله چې دلته د تودوخه زیاته سوله، د دې په حجم کې انبساط رامنځته سو یا حجم یې سره کم سو، هغه ورسره زیات سو. نو موږ او تاسو د مادې حالت سره تودوخه وڅېړله چې د مادې پر حالت باندې تودوخه څه اغېزه لري، همدارنګه د موادو پر حجم باندې څه اغېزه لري، انبساط او انقباض مو ویلي. نو موږ او تاسو درس پر همدې باندې پای ته رسېږي، تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت، ښې چارې.